پاکستان زابل ولایت کې پر ډیورن فرضي کرښې ګمرک او نوې دروازه جوړه کړې. سلام وخت مو بخیر. که غواړئ په دې باب پوره او کره معلومات ترلاسه کړئ ویډیو تر پایه وګورئ. د زابل ولایت ځایي خلک وایي چې پاکستاني چارواکو د زابل له شمالزو ولسوالۍ سره پر ډیورن فرضي کرښې موازي ګمرک او یوه دروازه جوړه کړې ده. دوی وایي د یادې دروازې او ګمرک د پرانیستي لپاره د شمالزو ولسوالۍ کې د ډیورن کرښې ته نږدې اوسېدونکي قومي مشران هم ورغوښتل شوي وو، خو په خبره یې دوی له ورتللو ډډه کړې وه. په ورته مهال کې د ولسي جرګې ځینې غړي هم وایي چې پاکستاني ځواکونه د هرې ورځې په تېرېدو له فرضي کرښې راوړي او په سرحدي ولسوالۍ کې نظامي تاسیسات جوړ کړي دي. دوی وایي د پاکستان نظامي تاسیسات بیخي په افغان خاوره کې دي، خو حکومت یې پر وړاندې چوپ دی. بل لور ته تر اوسه افغان حکومتي چارواکو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې په ختیځو ولایتونو کې هم د پاکستان ځواکونو د تازه تحرکاتو پر د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سختې نښتې کولی شي. تر بلې ویډیو مو په لیو بخونکي خدای سپارم. هر چیرې چې یاست تاسې بریا زموږ دعا